کابل کې د یو ترکی شرکت مسؤلینو سره د اوبو او انرژي وزارت واکپال لیدنه. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د دې شرکت مسؤلینو افغانستان کې د اوبو او برېښنا سکتور پر سر پانګونې ته په لیوالتیا څرګنده کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت واکپال له دې شرکت سره دغه دوه برخو کې له تخنیکی همکاري ډاډ ورکړی دی. د اوبو انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج مولا عبداللطیف منصور د یو ترکی شرکت له مسؤلینو سره وکتل. د لیدنې په جریان کې د نوموړي شرکت مسؤلینو په افغانستان کې د اوبو انرژي په پروژو کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د اوبو انرژي سرپرست وزیر هم د دوی د لیوالتیا هرکلی وکړ او د اوبو انرژي وزارت له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان د بیلابیلو سرچینو څخه د انرژي تولید کې ډیر ظرفیت لري او لازمه ده د برخه کې لا ډیرې پانګونې ترسره شي. اگر حکومت بالای بندهای آب افغانستان برای تولید انرژی برق و همچنین کنترل آب سرمایه گذاری نماید، در پالوی آن از باد و آفتاب افغانستان از دشت‌های افغانستان برای تولید انرژی برق استفاده بکنند، نه تنها این که برای صدها هزار افغان مسلکی و غیر مسلکی شغل‌ها را ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر انرژی های مختلفی که در افغانستان به خصوص وجود دارد از او استحصال انرژی و برق صورت بگیره، مثل انرژی زغال سنگ، انرژی آب، انرژی خورشیدی و انرژی بادی. البته ما خدمتتان عرض کنم که تمام زمینه های انرژی اگر سرمایه گذاری صورت میگیره. اسلامي امارات په کراتو ټینګار کړی اوس مهال بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زمینه برابره شوې. کورني او بهرني شرکتونه کولای شي له شته فرصتونو څخه په ګټنې سره هیواد کې پانګونه وکړي.